جعلي پیر یو کلیوالې جینۍ سره غلط کار کړی دی، یعنی هغه جینۍ ورته راغلې وه چې خپل څه شکایت ورته وکړي د خپل خاوند خبرې. دغسې ساده کلیوالې ښځې چې پیرانو ته ځي نو هغوی هم د موقع نه فایده اوچتوي، غلط ناروا پلید کار ورسره کوي. دغه جینۍ سره هم همدغسې کار شوی دی. ویډیو هم راغلی، ویډیو به تاسو سره شریکوم، ضرور موږ سره تر اخره پاتې شي چې دغه کلیوالې جینۍ سره کوم پیر او په کوم ځای کې دا کار کړی دی. دوستانو تاسو ته معلومه ده چې نن سبا د ځینې مشکلات د وجې په کور کې لانجې شروع شي او بیا د دغه لانجو د ختمولو دپاره ښځې مختلف قسم قدمونه اوچتوي، یعنی هغوی پیرانو ته ورځي یا داسې خلکو ته ورځي چې هغوی لږ ډېر مشهور وي او د مشهورتیا سره هغه داسې پیرخانه لري، نو بس خلک بیا ورمات وي، ور روان وي او هر سړی بیا هم دا وایي چې ګینې دا یو رسېدلی پیر دی. دغه پیر هم دا جینۍ چې دا کله ورغلې ده دې ورته خپله مسله بیان کړې ده، نو هغه ورته ویلي چې ستا دا مسله به حل شي، زه به ستا مسله بالکل په ګرنټۍ سره وکړم، خو ته به هم زما دغه کار ته غاړه ږدي. جینۍ وایي چې زه ډېره زیاته ویرېدم ځکه چې د دې د واده 2 کاله هم نه شوي، خو بیا هم هغه چې کوم شرط کېښودونه د دې شرط نه د دپاره وروسته کېدل ناممکن و، ځکه چې دې غوښتل چې د دې د کور هغه کومه مسلې دپاره چې دا راغلې وه چې دا حل شي. نو بیا دغه پیر چې دی پیر پې جامې لرې کړي دي او غلط او پلید کار یې ورسره کړی. قدرمنو په دې ویډیو کې مو زموږ مقصد دا و چې ځینې کسان داسې وي چې هغوی بالکل خپلې ښځې ازادې پرېښې وي، دا پوښتنه دا تپوس یې نه کوي چې ګینې تاسو بازار ته څه دپاره ځئ یا بې وخته ټیم کې د کوره ولې وځئ. ظاهره خبره ده چې د پیر ته به ورځي، نو دغسې ښځې باید پوه کړی شي، که نه انجام به یې دغسې وي لکه دې ښځې سره چې غلط او ناروا کار وشو. ډېره مننه مو کوم تاسو موږ سره د ویډیو تر اخره ملتیا وکړه. تاسو څه نظر لرئ چې ګینې د دې پیرانو مخنیوی څنګه کول پکار دي؟ موږ سره خپل نظر هم شریک کړئ.